مدینه تا ته مهاجر زما جانا درغلی قربان دې سما مسافر ستړی ستوما درغلی مدینه تا ته مهاجر زما جانا درغلی قربان دې سما مسافر ستړی ستوما درغلی قربان دې سما مسافر ستړی ستوما درغلی د مکې خلکو کړی اذان بیت الله بیل کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د انقلاب حکمت. درنو اوریدونکو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حیثیت یوازې د عربو لپاره نه و، بلکې د ټولو انساني پرګنیو لپاره. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنده د قرآن کریم د لست په واسطه انسانان د نیغې لارې په لور را اړول دي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یتلو علیهم آیاتک. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی ته الهی آیتونه تلاوت کوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الهی آیتونو په اورولو بسنه نه کوي، بلکې د هغوی کړنې هم ور جوړوي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ویزکیهم، او هغوی تزکیه کوي. او بیا د هغوی د کړنو له جوړولو نه لږ څه پورته د ژوندانه د نظریې تعلیم او ښوونه ورکوي او د دین حکمت ورته زده کوي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ویعلمهم الکتاب والحکمت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د کتاب او د دین د حکمت تعلیم ورکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا کار د ټولې نړۍ د انسانانو لپاره انجاموي. نو په دې ترتیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت د ټولو جغرافیایي، ژبنۍ او وطني پولو څخه پورته دی، لکه چې الله تعالی په خپل کلام کې په سورة السبا کې 28 آیت کې فرمایي وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ای محمد صلی الله علیه وسلم، منږ ته ټولو انسانانو ته زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی، خو ډیر خلک پرې نه پوهیږي، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. همداراز الله تعالی فرمایي دا قرآن خو نړیوالو ته او هر هغه چاته چې ستاسې څخه په نیغه لار تلل غواړي پند او نصیحت دی. په همدې ترتیب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو وختونو او زمانونو لپاره
ټولو انسانانو ته او د ټولو انساني ټولنو لپاره تر قیامته پورې لارښود، رهنما او رسول دی، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو او لارښوونو یوه ګوښه هم د انسانانو ټولې اړتیاوې پوره کوي. د پیغمبر علیه السلام د ژوند یوه ګړۍ هم د ټولو انسانانو لپاره په ګردو حالاتو کې اسوه حسنه او د تقلید وړ نمونه ده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځمکه کې د کامل ترین او بهترین انسانیت یوه ښکاره او څرګند مثال دی. همدا علت دی چې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو د ساتنې مسئولیت اخیستی. د 1400 پیړیو راهیسې تر اوسه پورې د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو یوه برخه هم نه منسوخ شوې، نه ضایع شوې، نه ورکه شوې. هغه په همغه خپل اصلي یعنی د قرآن په شکل کې شته، او د نړۍ په هر وخت، هر دور او هرې مسلمانه ټولنه کې به قرآن کریم پرته د کم زیر و زور د تغییر نه موجود، هیڅوک پکې تغییر نشي راوستلی. همداسې چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی تر ابده او تر قیامته پورې به همداسې وي. په همدې توګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند هره برخه نن هم د احادیثو په کتابونو کې خوندي او ساتلې ده، چې د الله رب العزت بندگان د هغه په قالب کې خپل ژوند اچوي او د هغه تابعیت او فرمانبرداري کوي. نه یوازې د سیرت لیکوالان بلکه قرآن کریم هم د پیغمبر علیه السلام د مثالی ژوند خد و خال په پوره توګه ساتلی، چې د قرآن کریم سره سم به د قیامت تر ورځې پورې خوندي وي. همداراز نظریات، اصول، عقاید او تعلیمات هم په همدې توګه ساتلي او خوندي کړي دي، چې تر قیامته پورې به خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو د کړنو د نمونو پیروي کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوازې خپل ژوند بلکه د سلګونو او زرګونو اصحابو ژوند هم په ځانګړي انقلابي قالب کې اچولی، او بیا یې د هغوی د نفس تزکیه د قرآن کریم د تلاوت په واسطه کړې، او هغوی د دین د پوهې او حکمت تر لوړو درجو پورې رسولي. پیغمبر علیه السلام هغه بیلارۍ هم په نښه کړي چې پخواني امتونه پرې تباه شوي وو، او بیا یې د هلاکت او تباهي نه د په څنګ کېدو په خاطر ورته نور رسولان مبعوث کړي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو خلکو ته د زیری کوونکي او بدو ته د هغوی د خراب انجام او ویرونکي عذاب د خبرولو حق ادا کړی دی. د نافرمانیو ټولې خرابې ګوښې په نښه کړي، نیکې د بدو څخه او اوامر د نواهیو څخه بیل او په صاف ډول بیان کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکیو او بدیو، د حلالو او حرامو پولې ټاکلي، او انسانان یې د بې ځایه عاید کړو بندیزونو څخه آزاد کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوازې د الله د دین تعلیم ورک، بلکه هغه یې په عملي توګه پیاده هم کړ، او د هغې ټول برکتونه یې نړیوالو ته را په ډاګه او په عملي توګه یې دا وښوله چې د ټولې نړۍ کامیابي او عافیت یوازې په دې کې دی چې خلک د الله د دین د سوري لاندې خپل ژوند سرته ورسوي. الله تعالی په سورة فتح کې 28 آیت کې فرمایي: هو الذي ارسل رسوله بالهدى
ودین الحق لیظهره علی الدین كله وکفا بالله شهیدا. الله تعالی هغه ذات دی چې خپل رسول د هدایت او حق دین سره راولیږه تر څو هغه په ټولو ادیانو او دینونو باندې غالب کړي. په دې توګه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نړیوالو تر مخ د الله د دین ټولې څانګې کیښودې: سیاست، عدالت، اصلاح، اخلاق، تمدن، تهذیب، فرهنګ، سوله او جنگ، بین المللي تړونونه او اړیکې او داسې نور. یعنی دې دین د انساني ژوند ټولې نوې او تازه غوښتنې په پوره توګه په خپلې غېږ کې راټولې کړي دي. د دین د تکمیل یو مثال په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا رنګه بیان کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای: یو سړي ډیر ښکلی کور جوړ ک، ټوله ماڼۍ یې سر ته ورسوله، خو د یوې خښتې ځای یې پکې پرېښود. نو هغه خلک چې د دې ماڼۍ چاپیر وګرځېدل نو دا خالی ځای ورته بد ښکاره شو او ویل که چیرې دا آخري خښته یې هم په خپل ځای کې ایښې وی نو ماڼۍ به بالکل پوره شوې وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: نو هغه آخري خښته چې د نبوت په ماڼۍ کې ځای خالی پاتې و هغه زه وم. نو اوس زما څخه وروسته بل هیڅ پیغمبر نه راځي. په دې توګه د دین هغه ماڼۍ چې د انسانیت د بقا، خوندیتوب او لارښوونې لپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوښتله، هغه یې په خپل نبوي وجود پاکو لارښوونو او اسوه حسنه سره پای ته ورسوله او یو ستر مثالي ژوند یې د انسانانو تر مخ راوړاندې که لکه چې قرآن کریم په خپله د هغه په هکله داسې ګواهي ورکوي: وانک لعلی خلق عظیم. ای محمده صلی الله علیه وسلم، بېشکه چې ته د اخلاقو په لوړه درجه فائز یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عزم او قصد کې پوخ، د کلکې ارادې خاوند او تل په الله توکل کوونکی انسان و. کله چې د مکې مشرکینو هغوی د ثور د غار پورې تعقیب کړل او د لټونکې ډلې پښې هغوی ته د غار له دننه په نظر ورغلې نو سیدنا ابابکر رضی الله تعالی عنه اندېښمن شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابابکر صدیق د دې اندېښنې په کتلو سره ورته وفرمیل: یا ابابکر لا تحزن ان الله معنا. یا ابوبکره غم مه کوه، مه غمګین کیږه، الله زموږ ملګری دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرې زیاتې او پراخې حوصلې خاوند و، همدرده و، سخي و، رحم زړی و، کریم النفس انسان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو بدو دښمنانو ته هم د بښنې دعا وکړه او کله چې د فتح وروسته دښمنان د دې تر مخ راوړل کېدل نو د هغوی په لیدو به یې ویل: لا تثریب علیکم اليوم، نن تاسې په هیڅ شي کې نه نیول کیږئ. د دې خبرې په ویلو یې هغوی ټول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینې ته تږي ناست ول معاف کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات نرم زړه، حلیم طبعه، نرم خوی او د شفقت او رحمت څخه ډک و. په خپل ټول عمر کې د هیچ چا سره یو ځل هم سختي او درشتي نه ده کړې. رب دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق خپل ژوند تیر کړو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م اورو، خو د یوې دمې نه وروسته. قربان دې زما مسافر ستړی ستوما درغلی،
د احمد د زړه محبوب ته دی عزت ورکړی د احمد د زړه محبوب ته دی عزت ورکړی ستا به احسان منو خوشا چې مو در ما درغلی ستا به احسان منو خوشا چې مو در ما درغلی مدینه ته مهاجر زما جانا درغلی قربان دې زما مسافر ستړی ستوما درغلی مدینه ته مهاجر زما جانا درغلی قربان دې زما مسافر ستړی ستوما درغلی مدینه ته مهاجر زما جانا درغلی قربان دې زما مسافر ستړی ستوما درغلی قربان دې زما مسافر ستړی ستوما درغلی د مکې خلکو کړی اذان بیت الله قدرمنو اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه ومنئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو هم قومو په ګمراهیو او لاورکیو سخت خواشینی و او هغوی ته د هدایت او لارښوونې په غم کې به ویلې کېده هغوی ته د نیکیو غوښتونکی او د هغوی په بدي غمجن کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی لپاره ټول رحمت شفقت او محبت لنډه دا چې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذات د ټولې دنیا لپاره یوه غوره نمونه ګرځولې ده لکه چې الله رب العزت په سورة احزاب کې 21 آیت کې فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې یوه غوره نمونه موجوده ده لکه چې د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه چا چې الله خپل رب اسلام خپل دین او محمد صلی الله علیه وسلم خپل رسول ومانه نو هغه د ایمان خواږه وڅکه همداراز د بخاري حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هیڅوک به ستاسې څخه تر هغه وخته پورې مؤمن نشي تر څو چې زه هغوی ته د مور او پلار د هغوی د اولاد او ټولو خلکو څخه ډیر محبوب ونه ګرځم همدارنګه د بخاري بل حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅوک به ستاسې څخه تر هغه وخته پورې مؤمن نشي تر څو پورې چې د خپل نفس غوښتنې د هغه هدایاتو تابع نه کړي چې ما راوړي دا یوازې د رسالت منصب دی چې انسانانو ته د الله رب العزت د پیغام د رسولو یوازینۍ ذریعه ده چې په بې پروایي سره هیڅ انسان الله ته نشي رسیدلی ځکه چې الله رب العزت خپل ځان ته د رسونې یوازینۍ لار د رسالت لار ښوولې ده دا د الله رب العزت هغه رسۍ ده چې په نیولو سره بنده د خپل مالک رضا او خوښي لاسته راوړی شي آخرت د اسلام په لارښوونو کې یوه بنسټیزه عقیده ده دغه عقیده د الله رب العزت د منلو او د هغه په استازي او رسول د ایمان راوړلو اړینه غوښتنه ده لکه څنګه چې د الله رب العزت په منلو انسان د فکر او اندېښنو آواره مزاجي او د زړه او دماغ د بې سکوني څخه نجات موندلی شي او په پیغمبر د ایمان راوړو وروسته د یو منظم او د مقصد نه د ډک ژوند خاوند ګرځي نو په همدې ترتیب د آخرت په منلو هم انسان د بې مسؤلیته خپل سری او بیمهاره ژوند څخه نجات مومي او د مسئولیت نه د ډک ژوند خاوند ګرځي
ګناه نه کوي ځکه چې د آخرت نه ویریږي، د حساب او کتاب نه ویریږي. لکه څنګه چې د الله رب العزت د منونکي او نه منونکي په ژوند او کړو وړو کې په بنسټیزه توګه توپیر او فرق موجود دی، په همدې توګه په آخرت د مؤمن او نه مؤمن په کړو وړو کې هم په ښکاره توګه توپیر وجود لري. په آخرت مؤمن وګړي د یو مسئول او با اصوله ژوند خاوند وي او په یو شمیر پولو کې رانغښتی وي. خو د آخرت نه منونکی انسان د خپلو نفسي غوښتنو پرته بل هیڅ پولې ته غاړه نه ږدي. څه یې چې زړه غواړي هغه کوي، ځکه چې د آخرت نه منکر دی. دنیا او آخرت په حقیقت کې د انساني ژوند دوه مختلفې دایرې او دوه مختلف پړاوونه دي. د دې ژوند دوران په دې دنیا کې دی او د څو هدایاتو په رڼا کې انسان د نفس د روزنې کورس وایي او د دې کورس په پایلو کې دا انسان د آخرت د دوران لپاره بریالی کیږي. دا کورس په دنیا کې اختیاري حیثیت لري او همدا اختیار دی چې غلط یا صحیح استعمال هغه د سزا یا جزا یا په بل عبارت د دوزخ او یا د جنت وړ ګرځوي. که چیرې هغه په دنیا کې خپل لاسته راوړی ازمیښتي واک په خپله خوښه د الله د لارښوونو تابع او استعمال نو بیا هغه په آخرت کې د نورو زیاتو اختیاراتو سره په لوړ منصب ټاکل کیږي او په دنیا کې د هغه تجرباتي او تربیتي دوران نه وروسته هغه ته د رباني خلافت زیات اختیارات او د انسانیت لوړې درجې او رتبې ورکول کیږي. خو که چیرې هغه په خپل دې تجرباتي دوران کې ناکام او په خپل روزنیز دوران کې ناغاړی وښود نو بیا هغه د یو ناکاره شي په توګه د دوزخ خس ګرځي. الله دې موږ ترې وساتي. د دنیا په دې روزنیز دوران کې د هغه د لارښوونې لپاره رسولان رالیږلي او رسولان په خپله له یوې خوا د خپل ژوند عملي نمونه د خلکو ترمنځ دي او خلک په دې پوهوي چې د هغوی د خالق له اړخه د مطلوب ژوند معیار څه دی، څنګه ژوند باید وکړي. د بلې خوا نه هغوی ته د خپلو صالحو او پاکو لارښوونو په اساس د آخرت د حقیقي او پایښت لرونکي ژوند داسې واضح او په سترګو لیدلی تصویر وړاندې کوي چې گویا دا دنیا یوازې د همدې په خاطر پیدا شوې چې وروسته ترې آخرت راتلونکی دی او په آخرت کې د انساني ژوند ویش په دنیا کې د هغه عمل پورې تړلی چې څنګه عمل دې کړی همداسې جزا به ویني. په حقیقت کې الله تعالی د انساني ژوند لپاره داسې دوه نړیزه پلانونه ترتیب کړي دي چې د هغې په واسطه د یوه جهان ژوند د انسان د بل جهان د ژوند اهلیت او صالحیت ښیي. یعنی دا چې دا انسان یوه هستی ده چې یوازې یو ژوند لري، په دې نړۍ کې ورته د حالاتو او موسمونو د غوښتنو سره سم یو قالب جوړ کړی چې د دې قالب په اساس په دې دنیا کې هغه د الله د تربیتي کورس په ویلو مامور شوی چې د دې کورس مربي او معلم د هر دور رسول دی. اوس تر قیامته پورې یو رسول د ټول انسانیت مربي او معلم دی چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هر څوک چې د کار دا ویش مني د مالک وجود باندې ایمان لري او د رسول د مربیت او ښوونکیتوب څخه ګټه اخلي او تر آخري اندازې پورې کوشش کوي چې خپل ژوند د رسول په لارښوونو او تربیوي قالبونو کې واچوي او یا د یو خاص زړه او دماغ سره د خپل رب د بندګۍ لپاره د اعمالو یوه مجموعه تیاره کړي نو په څرګنده توګه هغه د دې دنیا په تربیت ځای کې پاتې او د هغې د منصب د تیاره کولو سره د آخرت په لور درومي
چې هلته بیا د هغه د تربیې او تیاری څیړنه کیږي او د کامیابی او یا ناکامي زبېښنې ورته اورول کیږي. ښکاره ده چې د بریا وروسته هغه ته د جنت یوه پراخه برخه ورکول کیږي، خو د ناکامي په وخت کې هغه د رد شوي مال په څیر د دوزخ په کباړ ځای کې ورغورځول کیږي. دلته که چیرې په دنیا کې لږ غوندې فساد او ګډوډي پیدا کړي وي او خپل ځان او چاپیریال د ظلم او ستم ځای ګرځولی وي، نو په آخرت کې به هغه د خپل فطرت او طبیعت په مطابق په سوونو زره زیات فساد او وراني سره مخ شي او ټول چاپیریال به ورته داسې جوړ کړی شي چې دی پکې د خپل فساد ترخه زبېښنه وګوري. الله رب العزت دې موږ ترې وساتي. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. مهاجر زما جانان درغلی، قربان دې زما مسافر ستړی ستومان درغلی، قربان دې زما مسافر ستړی ستومان درغلی.